د روزي تقریبا یو لس پیری ځان سره ساتل پکار دی. اول د نفس نه محبوب شیونه هغه بندول. دویم پدې کې د انسان قوی شهوانی برابرېږي. دریم لوګه او تند د نفس هغه تیزی کمای. څلورم د فقیرانو حال سړي معلومیږي. پنځم د شیطان هغه لارې بنديږي. سوال چې ارکل د شیطان د لارې بند شو بیم په دې روزه کې د انسان نه جنگونه کیږي. وجه څه ده؟ یو دا نفس اماره دی، دویم واړه شیطانان خوشي دي، دریم دا نفس سره عادت شوی دی. شپږم په دې کې د نورو اندامونو قوت هم بې قیدېږي بندېږي. وجه دا ده چې کله انسان په مړه خېټه باندې خوراک ونه کوي هغه چې هر بدن دی د خپل اندازې نه لږ زره کمزوري کېږي. عرب یو شعر وایي چې کله د انسان ځواني وي او کله د انسان دقه شان فراغتي او مالداري د خپل ورانېږي. هم لویه فایده پکې دا ده هر اندام د خپل سرکشي نه پکې وځي او اتم دا د رب العالمین او د دې بنده په مابین کې راز دی. محمد رسول الله فرمایي چې الله عز وجل فرمایلی چې کله سړی روزه زما لپاره نشي انا اجزي به زیدي بدله ورکوم. نهم دا عبادت بدنی دی. لسم په دې کې د معدې اصلاح راځي.